چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مبارک کې ډېر لوی جامعیت پروت دی. دا لوی جامعیت دی چې دا ظاهر دا مولیان په الفاظو کې یا په عباراتو کې یا په خصائصو کې کم جامعیت وي، نو دا د دوی د علم مناسب سره صحیح خبرې دي. خو دا جامعیت د دې الفاظو نه او د دې کتابونو نه او د دې تعبیرات اللسانیو نه او د علماء ظاهر د سوچ او د فکر نه هم اخوا عظیم الشان جامعیت په کائنات کې د ذات الرسول صلی الله علیه وسلم. دا د جامعیت چې په کائنات کې چې حافظ شیرازی فرمایي چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، نو دا کیدی شي الهامی الفاظ وي او د هغه بعض الهامی او الفاظ التعبیر د بعض الهامی واردات التعبیر په الفاظ سره نه کیږي. دا د انسان پړل کې چې صحیح کنه، نو دا انسان په هغه الفاظ سره وي چې کم الفاظ فی الحال موجود وي. ما په خبرو نه راسي میراث چل دی لکه زمونږ پړل کې چې صدیق کنه، دا فی الحال مونږ په هغه الفاظ سره وایو چې کم لغات یا کم جبه کې الفاظ موجود دي. یو شعر براتو بین خوی اے کاش بن سکتا سخن جذبی درون کا ترجمہ، اے کاش مخصوصات کا اے کاش بن سکتا سخن جذبی درون کا ترجمہ، اے کاش مخصوصات کا کچھ ساتھ دے سکتی زباں. اس پر شعر پھر اے کاش بن سکتا سخن جذبی درون کا ترجمہ. زما چې پړل کې سدي سخن خبر وته وي، کاش چې زما دا خبرې چې زما په دې لکې سدي د دې ترجمانی کول شو. اے کاش مخصوصات کا کچھ ساتھ دے سکتی زباں. زما ذهن چې څه محسوسوي، کاش چې داسې الفاظ ما ته ملو شوي وي چې د هغه الفاظو ترجمانی د محسوساتو ما په الفاظو سره کړی وي. نو د علماء چې څه ویلي دي د شان رسول صلی الله علیه وسلم متعلق، اوس ته به وایې چې دې نقطې ته مولیانو سوچ کوئ. اوس ته به وایې چې د علماء چې ویلي دي نو بیا خو فصیح و بلیغ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له پکارو چې د خپل شان ځکه چې هغلته فصاحت کمال ته رسېدلی دی، نو پکارو چې هغه شان فصاحت سره د خپل شان متعلق څه ویلي وي. بیا به اعتراض واردېد. اعتراض به ځکه واردېده چې ډېر کلام داسې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په ذات بابرکات باندې د اوچتوالي دلالت کوي. خو چې موت یې وورو که نه، نو موږ خو آمنا وصدقنا وي. خو چې کافر او مشرک او عیسائی او یهودي او نور خلک ملحدین یې ووري، نو هغوی وګورئ ځان ته په خپله باندې داسې الفاظ ویلي دي. نو د معدن البلاغت د لسان النبي صلی الله علیه وسلم قدرت دا او ګران مضمون مې رانیولی دی، خو څوکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارک دا قدرت و چې خپل وصف همغه شانتې بیان کړي لکه څنګه چې دی. نور د هغې نه اخوا فصاحت او بلاغت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فصاحت او بلاغت ته نشي رسېدی. نو داسې الفاظ نشته. په بعض اوقاتو کې چې سړی دا باطن په علومو باندې پوهېږي او د کیفیات او د وارداتو نه خبري، نو چې هغه سړی کله روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متوجه شي او عارف وي پوهېږي، نو هغه ته بیا پته ولګي چې شان النبي صلی الله علیه وسلم څونه لوی
زه تاسو ته ویلی نشم ما درته ووایي که نه چې بعضو اوقاتو کې الفاظ نشته چې مونږ د هغې تعبیر وکړو د هغې اظهار وکړو او دا ستاسو ذهن کې هم جنجال دا دی چې بیا نه راځي او دا بعضې داسې قصې وي چې که ذهن کې ستاسو رام شي نو بیا سړی ته اخوا دې خوا لږ کېږي ګینې ما تاسو ته ویلي وو یو کیفیت مې درته ویلی چې روح د رسول الله وسلم په دې کائنات کې په صورت طرف د ید سره په ټول کائنات کې ولاړ راغلی تاسو ته ما یو کیفیت ویلو هغه مې غیر اختیاري ویلو خو مې ویلي داسې مې درته کړي تاسو یاد شي که نشي یاد ستاسو چا چې اورېدلي ټیک اوس دغه جامعیه صرف خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره مونږ مشایخ النقشبندیه یو مراقبه کوو یو ناشنا نقطې راته وایم کاش چې نه د جمعې تقریر نو مونږ مشایخ النقشبندیه او مراقبه کوو شبیر بابا مونږ ویو دا قلب د حضرت آدم علیه السلام د قدم مبارک ته لاندې دی دا روح د موسی نوح علیه السلام دا سر د موسی علیه السلام دا خفي دا د عیسی علیه السلام او دا اخوا د رسول الله صلی دا قدم څه ته وایي په دې پوهیم د الله د اصول ډېرې لارې دي دونه دي که نه چې حضرت عبدالوهاب الشعراني وایي چې د الله د اصول په عدد د انفاسو د خلائق لارې دي یعنی څومره چې مخلوق ساعلي عمدق عمره لارې د وصول الله دي د دین هم ډېرې دي وجه سره هغلته ذات یو مړه هغلته ذات یو عجیبه ذات دی که نه شبیر بابا ذات الله داسې عجیبه ذات دی چې مونږ یو ځای کې ناستو نو زمونږ د اشاعره ماتوریدیانو دا رایې ده اوس مې مولیانو ته شروع کړه تاسو به خپل مبحث جاري زمونږ د اشاعره ماتوریدیانو دا رایې ده چې انه لیس بجسم ولا جوهر الله نه جسم دی او نه جوهر دی لا في الفوق ولا في السفل ولا في يمين ولا في الشمال ولا يجري عليه الزمان اوس مې مخ تاسو ته راواړو نه په یمین کې دی او نه په شمال کې دی نه فوق دی او نه تحت دی او نه دا دی نو یو مولا هغه وایي یې لکه د ماتوریدیانو او د اشاعرانو خو الله رک شوی دی د ماتوریدیان وابي په دې عبدالمستان مولا صاحب په دې مدرسه کې داسې کله ناکله وابیان وي په دې مندړي کې هغه یو مولا وایي د ماتوریدیانو نه خو الله رک شوی دی ځکه چې نه په یمین کې او نه په شمال کې او نه تحت او نه پورته دی او نه اخوا دی او نه دی خوا دی نو خو معدوم دی که نه نو زما یوه جمله ذهن کې راغله دا د حضرت علي صاحب جمله ده د حضرت علي صاحب جمله ده والجهل عن ادراکه ادراک والجهل عن ادراکه ادراک د الله د ذات نه چې ته په اعتبار د دې سره چې ډېر ستا ذهن کې رانشي نو دا جهل دی نو چې جهل دی د الله د ذات نه راغی په اعتبار د دې سره چې تحت او سفل دی او سفل دی او یمین کوم د ادراک دی نه پیږي او زه څوک ما تاسو ته چې زه ګډې وړې ویم اکو بکو سرسندکو وامې لاړه پتره پکو اباشن بیلې بیلې درخانه خورې راوځه په لټون کې لشه لشه زیړه زر خو په دې پیږي د کلینټن زامنو کاش چې داسې سامعینو کاش چې داسې سامعینو اوس زه څوک یم کاش چې داسې سامعینو چې ما په دې ظاهري علومو کې څه وي او دوی پوهېدل او کاش چې داسې سامعینو چې ما په دې باطني علومو کې وینو چې څه مې نه د ظالم زامنو ما نه توجه ملا جوړ کړی دی چې راته کله ګاډې وړې ویم نو خان دی د کلینټن زامنو او چې کله د علومو به عارف ابن عاصم خولې لکه چینګې نیولې وي نو اوس پې څه پوهېږي دې نه دا خلک چې دا خپل اکو بکو سرسندکو ویو پې پوهېږي نه کله ناکله دا راشي د الله د ذات کې چې ستا جهل راغی چې څنګه دی او کوم خوا دی دی ادراک دی دا د فقهاو په نسبت د صوفیو په نسبت باندې څه شي ادراک نو خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې د حضور صلی الله علیه وسلم دغه جامعیت دومره کمال ته رسېدلی دی چې زمونږ دا عقیده نه ده د محدثینو هم ده د فقهاو هم ده د صوفیو هم ده
چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جامعیت دونه حد ته رسېدلی دی چې د دې نه اخوا جامعیت په انسانانو کې متصور کیدی نشي. یو ناشنا مسله درته کوم خو مسله دا راغلې ده دا د بریلیانو او د دې دیوبندیانو په منځ کې. نو تا خو د اوسته په جړه لاس پورې الله مسله دا راغلې نه چې آیا الله تعالی په ثاني نظیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم قادر دی که نه دی؟ زما پرې کلام پې الله تعالی په ثاني نظیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم قادر دی که نه دی؟ نو دا بعضو خلکو رائے دا ده چې الله تعالی په ثاني نظیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم قادر هم نه دی، ځکه دې سره نصوص و ابطال راځي. ځکه همدقه شان جامعیت پی، همدقه شانتې ختم النبوت پی، همدقه شان کمالات په عمر کې. نو داسې جامع داسې کمال والا چې اخري پیغمبري دې سره نصوص باطل شو. نصوص پېژنئ که نصوص باطل شو. نصوص دې ته وي د الله کلام ولکن رسول الله و خاتم النبی، دا باطل شو. نو چې دا باطل شو نو الله تعالی په ثاني رسول صلی الله علیه وسلم بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان قادر نه دی راغلی. دا رایې د بعضې حالمانو ده. بعضې وایي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثاني نظیر قادر دی خو کوي نه د ابطال النصوص د وجې نه. زما هم دا رایې ده قادر دی الله تعالی خو کوي نه، ځکه څه راځي ابطال النصوص. ابطال النصوص شریعت په ګډوډېږي، شریعت په ټولو ګډوډ شي. دونه کمال د حضور صلی الله علیه بس دونه کمال د حضور صلی الله علیه وسلم دی چې مونږ دا وایو چې رسول الله سلام حضرت آدم علیه السلام د قدم مبارک ته موسی دا اصل کې د دې تجلیاتو د وجنه د دې انبیو وصول الله ته شوی دی. سبحان الله. ما په خبره په دغه لار شو، یعنې تجلی د خلق د وجنه آدم علیه السلام الله ته رسېدلی، د تجلی د روح د وجنه موسی علیه السلام، د تجلی د سر د وجنه موسی علیه السلام، د تجلی د صفات سلبیو د وجنه حضرت ابراهیم علیه السلام، د تجلی د اخفا د وجنه حضرت عیسی علیه السلام، د تجلی د شان و جامع. تاسو نما دې نقطو ته د تجلی د شان و جامع د وجنه محمد رسول الله سلام الله ته رسېدلی. نو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ډېر لوی جامعیت دی، ځکه چې وصول په تجلیاتو د شان جامع سره شوی. نو چې وصول په تجلیاتو د شان جامع سره شو نو ډېر لوی جمعیت ولا الله ورکړی دی. دا جمعیت کله نه کله منتقل کیږي. زه خبره دې ته راولم، زما دغه مقصد نه دی، دغه مقصد نه دی. دا جمعیت کله نه کله منتقل کیږي. دا کم کمالات چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړي دي دغه کمالات کله نه کله د اصحابو ته منتقل شي. سبحان الله. دا شریعت هم وي او دا باطل هم وي. یعنی کوم خیر چې الله مولیان د دې نه تعبیر په څه سره کوي، خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. امام بخاري روایت ده بهترین قرن زما قرن دی، د هغې نه پس چې ورپسې دی، د هغې نه پس چې دا ولې بهترین دی؟ دا ځکه بهترین دی چې جامع الصفات هستی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې موجوده ده. او زمونږ د عقایدو کتابونه لیکي چې د آدم علیه السلام نه راواله تر د قیامت پورې د ټولو زمانو کې د ټولو نه اعلی زمانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه جامع الکمالات شخصیت پکې موجود دی. اوس چې دا جامع الکمالات شخصیت چا کې موجود دي د ده نه قوي خلک اخذ کوي د هر پیغمبر. او بیا خصوصا د رسول الله دو جهته وي، یو جهت الله ته وي او یو جهت مخلوق ته وي. دا مو چې وشابه درود وایي په دې پی د مولا حسن حاشو لیکلي د مولا یوسف نام تاسو ته دا نقطه یا ویل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو جهت دي. یو هغه جهت چې دی د الله نه انجذاب کوي. انجذاب دی ته وایي ما ته د الله نه ډایرکټ انجذاب نشو کولی. ګورې دې نقطو ته سوچ کوي. مونږ مادي او الله غیر مادي دی، نو مونږ د الله د ذات ته انجذاب نشو کولی. مادي او نسبت نه جوړیږي، مونږ د الله د ذات نه ډایرکټ انجذاب نشو کولی. نو داسې یو هستی په کار ده چې هغې انجذاب کړي په مونږ کې تقسیموي.
هغه هستی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه انجذاب کوي یو د باطن مخې الله طرف ته او د ظاهر مخې مخلوق طرف ته راغلی دی د دې انجذاب د وجې نه خامخا به موږ درود لیکو په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د علوم موږ ته راشي اوس چې د علوم تقسیمیږي نو چې د چا څونه ظرف وي اقمره به دې مجلس کې چې تاسو ټول ناست یې نو یو شان یې څوک پکې داسې دي چې زما په دې خبرو په الحال نه پوهېږي چې دا مولا نن سبا چې سهار نه نسکلي او بس دا خدای خبر چې دا نن په ده باندې څه چل شوی دی او چې د سبق نه تقریر نه فارغ شو نو زه یې مریدانو چې یونس ډاکټر دی بوزو څه چل کې نه شوی نو یونس ډاکټر دلته یو ډاکټر یا د وهابي جامنو تاسو ټول خو په دې اوس نه پوهېږئ چې بعضې پکې داسې دي چې دا زه څه وایم په دې الفاظو هم نه پوهېږي بعضې پکې داسې دي چې هغې لږ لږ پوهېږي بعضې پکې داسې دي چې ښه پوهېږي بعضې پکې داسې دي چې د دې نه سختو هم نور هم پوهېږي نو ګوره دقه شانتې اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دقه شانتې د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه مو دا صحابه یو صحابي دی ته سوچ کوه چې یو خبره یو سړی په داسې ظاهره خبره باندې تساهل کوي یو صحابي دی هغه راغی د الله پیغمبر دی د الله پیغمبر آیاتونه را نازل شوي حج دا فرض دی نو هغه راغی د الله پیغمبر فی کل عام هر کال به حج فرض راغلی نو که د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې او نو خو د دې خو مکه کې یو مزر به ووتو حج به یې کوو خو مونږ به څه چل کوو په خبره پوهېږي ډاکټر صاحب هر کال به مونږ منډې والي یو بل صحابي چې کله خیط ابیض د خیط اسود نه وي منفرق شي انفراق راشي کله چې تور تار د سپین تار نه جدا شي نو روژه بندوي نو هغه سم مزیدار د خپل بسترې د لاندې یو تور تاری ښودلی او یو سپین تاری ښودلی ساده سم هغه به یې کته چې دا تور تار به د سپین تار نه جدا شو د ترمذي او د ابوداود روایت ته کتاب الصوم کې نو هغه سپین تار چې به د تور تار نه جدا شو نو بس روژه به یې بنده کړي نو یو ځل ملګرو سره ناستو یا مجلس کې ناستو نو یې د الله پیغمبره زمونږ تارونه خو نشته روژه بندوم خو تارونه نشته صحابه ته د څه تارونه وی هغه تارونه چې روژه پې بندو چې سپین تار د تور تار نه جدا شي که نه ویه د مسلمانه دا سپین تار تور تار نه یادوي دا سپین تار د مراد ورځ ده او دا تور تار د مراد شپه راغلی ده نو چې په اهل اللسان کې داسې کسان دي چې په مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فی الحال ظاهرا نه رسي یو شان خو نو که بعضې داسې خلک وو چې د حضرت علي صاحب غوندې د تکوینیاتو او د اسرارو مالک او د حضرت ابوبکر صاحب غوندې د شریعت او د دوستۍ مالک ملګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شان خو نو که مقصد د کلام مې دا دی چې یو شان نو چې یو شان نو هر چا د خپل استعداد مناسب اخذ کړی دی اوس دا هم شته ګورې دا هم یاد ساتئ اوس بیا فقې ته ځم دا خبرې یاد ساتئ زمونږ په نیز باندې په صحابو کې 75 یا 74 کسان مجتهدین سو 75 یا 74 دې کې د وهابیانو یو اعتراض هم دفع شو ګورې ښه هغه اعتراض دا دفع شو چې غیر مقلدین مونږ ته وایي چې تاسو هلکه د امام ابو حنیفه په مذهب یې نو د امام ابو حنیفه د چا په مذهب او دا صحابه د چا په مذهب نو صحابو کې د ابن قیم د ابن حزم د دې خلکو را اداره چې 75 مجتهدین نو چې دا 75 مجتهدین شو نو دا باقي مقلدین شو که نه یا زما په خبره پوهېږي چې دا 75 مجتهدین شو د دوی تصریحات دا دي چې دا 75 مجتهدینو نو چې دا 75 مجتهدین شو دا باقي څه شو مقلدین شو اعتراض لاړ دفع شو لن جواب دی ښه مقلد صحابه د مجتهد صحابه مقلد مجتهد صحابه و څوک صحابي دي مجتهد دی لنډه قاعده ده ها کل من استفتیا و اجاب فهو مجتهد هر هغه کس چې د هغه نه استفتاء شوې ده په زمانې د صحابو کې او هغه بیا جواب ورکړی دی فقهي او کثرت سره ترې شوی دی یو دوه نه بس هغه څه شی دی مجتهد دی نو شکر صحابو کې مجتهدین راغلي بیا د دې مجتهدینو نه وروسته پکې علما صحابه راغلي لکه ابو هريره صاحب عالم صحابي دی خو مجتهد نه دی زموږ د احنافو په نس مجتهد
د کثرت الروایت ته وجه نه اجتهاد نه راځي. ګوري که د کثرت الروایت ته وجه نه اجتهاد راته نو ابن ماجه به مجتهد او د کثرت الروایت ته وجه نه که اجتهاد راته نو مسند د عبدالرزاق او مسند د ابن ابي شيبه به مجتهدینو. حالان مجتهدین نه دي، د امت اتفاق ته چې را مجتهد نه دي. ګوري نو ما په خبرو ځان پوه کړئ. ګوري د امت اتفاق ته چې را مجتهد نه دي. اوس چې یو پکې مجتهدین ول لاندې پکې سره علما راغلي او د علماو نه وروسته عام عوام هم پکې راغلل. ولې ټولې صحابیات چې راغلي وي هغه ټولې عالمانې وي نه که نه؟ ټول صحابه چې راغلي د سر نه تر د سلمې پورې ټول عالمان نه که نه؟ عام خلک وو پکې. نو چې عام خلک وو نو هر چا اخذ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خپل د قلب د قوت مناسب سره وکړو. ابو بکر صاحب ځان له اخذ وکړو، عمر صاحب ځان له اخذ وکړو، عبدالله ابن مسعود صاحب ځان له اخذ وکړو، ابن عباس صاحب ځان له اخذ وکړو، حضرت علي صاحب ځان له اخذ وکړو. بیا چونکې دا د ماخذ نه اخذ و نو دا ډېر قوي و. چونکې دا د ماخذ نه اخذ و نو دا ډېر قوي. د دې مثال څه دی؟ د دې مثال دا دی چې اوس ماله بالفرض ډاکټر صاحب راغی عطر یې ولګو. زما په دې لاس کې ما عطر ومږل داسې او هغه لاس ما راواغسته په دم یې ولګو نو دا خوشبوی به ډېر وي خو دا به کم وي. بیا چې د ده د دې لاس سره د پیر صاحب د لاس سره د باچا صاحب لاس ولګېد نو هغه به بیا ډېره کم وي. او بیا ورسره د سعید ولګېد نو هغه به هم کم وي. بیا پسې د عبیدالله ولګېد. زما پرې خبرو پرېږدي. اصل خوشبوی هغه خوشبوی و چې د عطرو ده، خو به تدریج چې څونه رو روزي نو څه کېږي؟ کمیږي. همدغه وجه چې شریعت دوی، همدغه وجه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، همدغه وجه چې د نصوصو تقاضا دا ده چې خیر القرون قرني، قرن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د معرفت او د شریعت سره اعلی ترین. او یو مقوله ده یا بعض عالمان وایي چې حدیث دی، خو جلال الدین سیوطي رحمه الله وایي چې حدیث دی. بیا د هغې نه پس کل یوم بتر، کل یوم بتر. هر ورځ چې راځي نو علم کمیږي، هر ورځ چې راځي نو معرفت کمیږي، هر ورځ چې راځي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه چې څونه لرې کېږي که نه، ستاسو پښتانه ورته وایي خیر و برکت کمیږي. وایه محمد زرین اوس چغه دې ونه لګوله که څه کمیږي؟ وایه که مه پاسه څه کمیږي؟ خیر و برکت. خیر د خیر منبع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خیر د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي، د اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي، د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي، د زوجاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق، د یارانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي، د کلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي، د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي. دا ټول کمیږي رو 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 ډاکټر صاحب رو 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 تر دې حده پورې به کم شي چې د نصوصو تقاضا دا ده چې لا یبقى من الاسلام الا اسمه ورسمه متعدد. روایي اسلام کې به نور څه پاتې نه شي، خو خلک به ځان ته وایي چې زه مسلمان یم، او خلک به ځان ته وایي چې رسم اسم بیا پاتې وي او رسم بیا پاتې وي. کیفیت پر ورو کمیږي. دا د نصوصو تقاضا ده، دا د نصوصو تقاضا ده. یو ځل حضرت مفتي صاحب سره ناست وم، د هغې خو خپل یو کیفیات بس الله ولې یو خیر ورکړی. داسې مولیان راغلي وي صاحب فتنې ډېرې شوې، پلان کې هم دی پلان کې دی. د هغه د ګفتګو انداز ده وایي د نصوصو تقاضا ده چې اخرې زمانه کې به فتنې راځي. لاس مبارک. د نصوصو تقاضا ده، د نصوصو تقاضا ده چې اخر زمانه کې بس راځي فتنه. دا نس تقاضا معرفت به کمیږي، علم به کمیږي، هر څه به کمیږي، تر دې هر پورې چې څونه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه راځي او مکه بعد د وجې نه به خیر او برکت او علم او عمل او اخلاص ټول هر څه کمیږي. ګوره یاد ساته، خو الله تعالی دې کموالی په الحال نه راولي. قیامت ډېر لرې دی. ګوره ښه ډېر لرې دی. سم داس خط پې وکړه. ګورې ښه ده وکړه پې. ګورې مونږ دا دی 15 چاته مدرسه جوړو، دوی راته ویلي جمعې په ورځ قیامت را روان دی. ته سوچ وکړه ډاکټر یا لکه مونږ وي مونږ لږ پرېږده چې لږې تسبیح واړو، لږ پرېږده چې دا مدرسه جوړه کړو، قلفا برابر کړو، د باطن او د ظاهر کارونه کوو. رسوان بې به وي بس مولیان به راپسې رګېدلي، بس را روانې جمعې له قیامت دی. خدای دې غرق نه کا. تا باندې جبرائیل علیه السلام راغی چې قیامت راغلی دی، ته روانې جمعې له قیامت دی او را روانې جمعې له قیامت. تاسو ټولو مولیانو
د عوامو همداسې په تکلیف کې اچولي دي بس را روانې جمعې له خیمه وایي چې راپاسې سترګې کوله وکړې نو وي د جمعې ورځ به یو قامت هلکه پرېږده په حقه لاره پرېږده قیامت را باندې فلحال مه راواله حاجي صاحب څو پورې چې جوماتونه وي دا تسبیح وي لا اله الا الله وي دا خو دونه ملیان دي ذکرونه وي قال الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د مسلم د څو پورې چې الله 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 وي قیامت په نه راځي دغه شه الله څو پورې چې الله 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 قرآن هیر وینا څو پورې چې آرسه الله 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 وي قیامت په انشاءالله دا خو ذکرونه دي خانقاهونه دي مدرسې دي حاجي صاحب انشاءالله خیر به وي انشاءالله قیامت بل حدیث کې راځي قیامت په مؤمن نه راځي ګوري کوم اصلي قیامت چې نو خو چې مړ شي بس قیامت دی خو اصلي کوم اصلي قیامت چې ځمکه اسمان ځمکې ته دی دا په مؤمن نه راځي دا د نصوصو تقاضا ده دا به په فاسقانو کافرانو فاجرانو ملحدینو ناکاره خلکو باندې راځي انشاءالله بعد به راځي خیر او برکت به کمیږي خو الله دې په الحال په مونږ باندې قیامت نه راولي قیامت ته الله تعالی په روستو دی الله اندوانو سکان خودی خدای ځان له روکي ځکه چې دوی د نصوصو تقاضا را چې قیامت په بنو اسفر باندې به راځي حدیث کې راځي د ابو داود او فتن کې دغه نقل کړی دی ابو نعیم صاحب حماد ابن نعیم یا نعیم ابن حماد هغه نقل کړی دی او دانی نقل کړی دی وایي چې قیامت راځي نو بنو روم بنو اسفر به اکثر عددن وي قیامت چې راځي نو بنو اسفر زیړ رنګ څوک دي دا یورپ والی یاد دا به اکثر عددن وي د دوی عدد او تعداد به زموږ نه زیات نو دا به په دوی باندې راځي حقیقي قیامت په ان شاء الله په مسلمان نه راځي سو پورې چې الله کېږي قیامت په نه راځي ځان الله دې پکې خیر او برکت واچي تکلیف مصیبت ته الله په امان کې وساته یا الله پاک رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي مدرسه شروع شوې ده طالبانو سبقونه په طریقې سره وایي ګوري ښه چې ته سبق نه وایې که نه نو ګوري بیا به هم کار خرابي ملیانو طالبانو ښه په اخلاص سره سبق وایي د الله د رضا لپاره سبق وایي چې الله پاک ستاسو والدینو ته د ټولو علاقې ته او د مدارسو ته خیر او برکت ورکړي دا مې د حضرت عثمان صاحب په نسبت سره شروع کړی دا ما د عثمان صاحب په نسبت سره چې اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم کې یو ګل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان صاحب خو بس خبره رانه اخوا ډېره زیاته ګډه وړه شوه خو زه خیر دی خو مقصد مې سره راغلی حضرت عثمان صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرو کې 3 نمبر مرګري یا الله جنتونه دې ورکړي دي اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ټول جنتیان دي دا زموږ یاد سات د نبراس رائے دا او محقق رائے دا چې څونه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا ټول جنتیان دي ښه یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي رضوان جهان خیر راکړي د فتنو هم په امان کې وساتي یا الله څوک چې راغلي دي خوشاله کې د بیمارو نه یا الله تعالی په امان کې وساتي سره زمونږ یا الله تعالی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و